زه خو یم چې زما نه یې تپوس کړی وي نو ما به ورته وي چې اول دا لوښي وینځه بیا یې زه پلار تپوس ته وای ممي دومره خودغرضه کېدل هم نه دي په کار. ښه شابه اوس راله نوکران هم په سر وخېجوه چې کله یې زړه غواړي نو چوټي به کوي. ګوره ممي نوکر هم د چوټۍ حقدار وي او که نه ګوره د هغوی هم روغ رضونه وي څنګه چې زمونږ ضرورتونه وي داسې د هغوی ضرورتونه هم وي. او زموږ د ضرورتونو به څه کېږي؟ نو ممي زه در سره یم که نه زه به درسره دا لوښي وینځم که نه ته نور څوک غواړې؟ نو بس بیا ته پلار دې دا لوښي وینځئ قیامته پورې په تاسو پړه نه یم. بس ممي ته نور لوښي مه وینځه ټول کار به زه کوم د برکتي راتلو پورې اوړه غږل به هم دله کوم جامې به هم دله وینځم خو اخلي پخلي به ته کې. خو زه به یې د پلار نه دا تپوس ضرور کوم چې زما د اجازت نه بغیر برکتي ته چوټي ولې ورکړې ده؟ ګوره ممي یو بل کار هم کیدی شي په دې کار کې د بابا جان نه امداد اخیستی شو. څه ستا د پلار امداد؟ هغه نه به زه څه امداد علم؟ خو هره سبزي په صابون باندې وینځي. ها په صابون باندې؟ بس دی برکتیه بس دی بچیا نور په خپله وخوره. نه داجي زه موړ یم. ښه یا لکه دا راته ووایه چې روټۍ درته میلاویږي په وخت که نه بېټې ما. نه داجي ستا دعا پکار ده چې ډوډۍ خو ما ته هر وخت حاضروي. ښه چېرته په هوټل کې خو نه یې نوکر کړی؟ نه داجي روپۍ ګل ماما مې د معتبر خان کاکاجي کره نوکر کړی ما. ښه هغه دې راله وګوره عمر یې ډېر دی. یا لکه برکتیه را تښتېدلې خو نه؟ نه ماماجي خدای نه کړي چې زه به راتښتمه. ستړې مه شي ګلغوټۍ. دوی شي برکتیه. دا څوک دی؟ زه نیم باچا یم. ښه ته نیم باچای او ناس په دون کا اچای. دا مې انسان شاه لاله له خدمت نه راوستو. خدمت پیژنې؟ داسې ماماجي دی به څه خدمت وکړي؟ وای څه خدمت به وکړي خو زمونږ د کوره به تیاره ډوډۍ راوړي سهار غرمه ماښام به لالا خوري. ښه ما خو یې که ډوډۍ پخولو او چای پخولو له زما په ځای راوستی دی. مړه ساده ګناه غېله به بل څوک ګورو. ماماجي ته اوس څنګه یې؟ خېمه لورې اوس خېمه په سر مې دړو ګولۍ را سره پرتې وي چې هغه مې وخوړې نو هغې لا په بلو سر کړم. ماماجي د ډاکټر د مشورې نه بغیر یو دارو مه خوره. نه به خورم لورې بیا به نه خورم. ښه ماماجي زه به درله لوښي وینځم او بیا به درله ټول کور جارو کړم. دا لوښي وینځل او زه جارو کول نن نه پس زما ډیپټي ده. ته په کلاره کښېنه. دا کارونه به نن زه وکړم ځکه چې ته میلمه یې او سبا نه به ستا ډیوټي شروع شي. خو تنخوا به مې د هغه ورځ نه شروع کېږي کومه ورځ روپۍ ګل ماما دلته راوستمه. د تنخوا خبره په ما پرېږده. ما پیژنې؟ پیژنې دي تا به هم لا څوک نه پیژني. برکت خانه تا د لسم د پرایویټ امتحان تیاری شروع کړو که نه؟ تیاری څه ګران نه دی خو ما سره نه کاپۍ شته نه کتابونه. هغه به درله زه د نیم باچا په لاس راواستم خو ته ما سره یو لوز وکړه. د څه لوز؟ هغه دا چې سبق به وې ښه ډېر سبق وایه لوز دی. سبق دی پوه دا مې څه وي. ښه اوس ولیکه یو منچیني. نازو یو منچیني به د یو میاشتې دپاره ډېرې وي که نه؟ ممي یو منچیني دا خو دومره ډېرې په دې دونو چینو باندې به څه کوي؟ نه ډېر نه دي ولیکه یو منچیني. نه ونه لیکې دا منچینه ډېره ده بس 5 کیلو ولیکه. 5 کیلو چیني په 5 کیلو چیني څه کېږي؟ 5 کیلو چیني خو یوازې ستا نه کېږي وایي. ولې بس ته دا خپلې ګاڼې ګوړې به څه کوو؟ ته خو بس ګوړه کوه. ته ما ته دا ووایه چې د شمشیر خان میلمنو دپاره به ته حجرې ته د ګوړې چای وباسې. نو شمشیر خان د ولید نه راغلی دی که نه د هغه میلمانه خو نه دي راغلي. دغه 5 کیلو بس ولیکه. زر ته یې ولیکه 10 کیلو. 5 کیلو ولیکه. زر ته یې ولیکه 10 کیلو. ولیکه 5 کیلو. بابا جانه داسې چل دی چې چیني به زیات ولیکو خیر دی ضایع کېږي خو هسې هم نه که نه بلې میاشتې ته به یې واړو لارې کوڅې ته خو یې نه غورځوو که نه. او چیم څومره ولیکلې؟ ممي راته 15 کیلو یاده کړې وه خو ما 10 کیلو ولیکله. دا خو د ډېر بد کار وکړو. دا یې صحیح کار وکړو. دا 10 کیلو هم ډېرې دي بس دغه 5 کیلو ولیکه. یا جینې زه خو یم راپاسه ته دې باسې لګیا وي دې پوه شو د ده دا میلمانه. ګلداد خانه داسې چل به وکړي که نه د کنډو په ځمکه وطني ګني وکړه. نو خانجي ګله تا خو وی ټیپر به فکر و. هغه هم ما ویلي اوس هم درته ویم او اوس مې ته څه وویې که نه هغه زړه خبره دوره شوه. ګوله ګلروز خانه چې څنګه درته خانجي وي نو ما هغسې وکړه که نه؟ ټیک ده ناظر صاحب څنګه چې خانجي وایي هغسې به وکړو خو وطني ګني خانجي. ښه به کوي لږ صبر وکړئ دا ګنډېری به درزر په حساب خرڅېږي او ګنډېری چې ګرانېږي نو ګني به ورسره ګرانېږي. ټیک ده خانجي نن سبا هسې هر څیز د اور په بیه دی. دا دې چل دی ته ځه بس. ډېره ښه ده خانجي د خدای په امان. ګلروز خانه په مخه دې ښه د خدای په امان. روپۍ ګله جي خانجي څه یې چې جوړ کړه؟
خانجي څلور د کټونو بازوګان او د شپږو کټونو خپې مې دې جوړې کړې. دا زه څه ویم او دا باجه مې څه وایي؟ ولې خانجي تاسو مخکې باجه غږوله. غلی شه. خانجي د بوټو خبره مې کوله خانجي. ما درته د غنمو د بمبلو د شمېر خبره کوله، ودې شمارل که نه؟ یاره خانجي په بند یې نه پوهېږم چې نن یو شمېرم نو سبا چې ورځم نو هغه کله زیات او کله کمي. زه خو یم خانجي چې ترې شلي کړو نو په یو ځای به یې وشمېرم. خدای کړي ناکام دی. نو بابا جانه تاسو اخر د بمبل څه شمارئ؟ شمشیر خان خر ته پته ده چې د کور خرچه په ډبل شوې ده. نو د شمېرې سره به د کور بوج کم شي. ته ټیک وې ولایت خانه. څنګه ټیک وې؟ نه نه دې غلط مې تاسو ټیک وې خانجي. شمشیر خان د کچن خرچې چې دي که په ډبل شوي دي، مېلمانه زیات شوي دي او د دې ناظم نه کار اخیستل ستا کار دی. چې کار مو راته حواله کړو نو تاسو بېغمه شئ. تاسو صرف د پیسو بندوبست وکړئ. یاره شمشیر خان تم د حساب نه بغیر بله خبره نه کوې. بابا جانه انګریزان وایي money makes the mayor go. دا څه وي؟ د دې مطلب دا دی چې پیسه ورکړي نو اس پم روانه شي. بالکل صحیح وایي. راځئ چې په پټو چکر وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ما وی کنه یو جنې به ډېره زیاته خوښه شوې ده. نه یاره څوک ده؟ زموږ د ناظر هغه لور نه ده ګلغوټې، کله کله موږ کره راځي. نو بیا ما ته څه وکم دی؟ ته راته څه لار وښایه که نه. لارو لار ته به داسې وکړې چې د حجرې نه بهره لار نه ده، په هغې به نیغ روان شي. ملا څه ټوکې راپور مه کوه. ټوکې مې کوم مله د کور لار درته ښیمه که نه؟ دا ته لږ په کومه کوڅه سر شوې، مله سمه خبره راته وکړه. نو بیا سمه خبره دا ده چې یو بله جینۍ مې دله صحیح کړې ده، خو ته ما سره دا لوز کې چې ته به هغې سره واده کې. بالکل بالکل زه به هم هغې سره واده کوم. یاره کچماچو زموږ د کلي په اډه کې ډېر ښکلي هوټل جوړ شوی دی. هوټل لاندې هم ډېر ښکلی دی، خو ته ما بره د اشار ځای ته ځکه راوستې چې خبره د پردې ده. یاره ولایت خان قسمت دې ډېر ښه دی. سړی په دوو خبرو شاته شو. څوک؟ زړور خان؟ یاره چې د ده نه مخ وي بې زړه خانې ښې وې نو څومره به ښه وه. په دې کې د زړورتیا څه دي؟ شربت هم څښه او خبرې هم کوه. ورپسې به چیم څښو. بالکل به څښو. نور وایه هسې کچماچو ما ویل چې تا چېرته ژوند کې مینه کړې ده؟ دا مینه نه ده ولید خانه چې ستا دپاره مې هغه ته یو غر بل غر وویشتو، ځان مې ګناهګار کړو نو اله مې د مینې توبهګار کړو. دا دې ډېر ښه وکړه. خو یو خبره ده، ستا د لار یو بل خنډم شته، هغه نه زما یاره کېږي. څوک؟ برکتې؟ او د هغه نه څه خاطره کېدی شي؟ یو خو د ناظر صاحب خورهی دی او بل دا چې د دواړو یو بل سره مینه ده. او ته د برکتې خوله بویږه که نه؟ زه څنګه بوی کم؟ خو ټوله ورځ په کچن کې ناست دي، د خولې نه د پیاز او د اوږې بوی ځي. دا کار به ته په خپله کې. یو بل کار هم کېدی شي. څو؟ چې زه دغه جینۍ ته یو ګفت ولېږم د خپلې خور په لاس. خو خور ته به دې لږه ډېره خبره ښکاره کړې. زما مطلب دی پوه شوې که نه؟ او ته بې فکره اوسه. بس بس ولید خانم ته هم پوره ټریننګ کړی دی. ښه نو اوس چای؟ نه نه ولید خانه چې به بیا شي، خو ګورې زما نوم چاته وانخلې، ګنې زړور خان به مې توت ته وخېجئ. ته بې غمه اوسه یار.